د پښتو ادب د ځلانده ستوري ارواښاد سعدالدین شپون جنازه نن په لغمان کې خاورو ته وسپارل شوه. ارواښاد سعدالدین شپون که له یوه لوري د بدلون د بهیر لاروی و، له بل لوري ملي واقعیتونه هم له پامه نه غورځول. د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر چې د ارواښاد د تدفین په مراسمو کې ګډون کړی و، د دغه ځلانده ستوري مړینه د ادب او فرهنګ د کورنۍ لپاره لویه تشه وبلله. د ادب او فرهنګ په برخه کې یو ډیره ځلانده څیره او یو ځلانده ستوری د لاسه ورکړي، د دې بیا ترلاسه کول او د داسې شپون بیا پیدا کېدل کلونه انتظار ته اړتیا لري. د سپین غره لمن او د بنګي غاړه د دواړو ترمنځ د وصل ریښې د پښتو ادب ځلانده او تلپاتې څیرې په اړه د پښتو د ادب یو شمېر لیکوالان وایي افغانستان داسې یو خواخوږی له لاسه ورکړ چې د لیکونو او آثارو په هره لیکه کې له وطن سره مینه او د محبت څرک معلومېده. دا به ډېره مشکله وي چې د استاد زه څوټک موږ د هغه د لارې د لارویانو په توګه ایله د هغه یادونه به تازه ساتو. دا په ډېره ګرانه چې د استاد ځای څوک ونیسي. دی د ولس نه ژبه اخلي او بیرته یې ولس ته ورکوي. دغه د ولس ژبه خپله خوږلني لري، خپل لطافت لري او دا هغه څه دي چې موږ یې اکثره په یو ډول تقریبي تعریف کې د استاد طنز بولو، مګر دا د استاد د لیکنو هغه ځانګړنه ده چې د ولس نه یې اخیستې ده. استاد د هغه شمېر لیکوالو له ډلې څخه دی چې واقعا څوک یې ځای نشي ډکولی. د تشه یو فزیکي تشه ده، ولی په معنوي لحاظ دی همیشه تل زموږ سره دی، زموږ په زړو او مغزو کې را سره دی. ارواښاد سعدالدین شپون د یو ځانګړي سبک خاوند لیکوال و. د خلکو په زړونو کې ځای درلود او تل به یې د خلکو خبرې د خلکو په ژبه کولې. نوموړي د لیکوالۍ د ځانګړي سبک د درلودلو ترڅنګ په تېرو شپېتو کلونو کې ګڼ اثار ولیکل چې مشهور هغه یې شینټاغۍ، د بنګي غاړه و نو یو شپون و دي. ارواښاد سعدالدین شپون 84 کاله وړاندې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې دې نړۍ ته سترګې پرانیستې وې. سعدالدین شپون 15 ورځې وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له کبله په امریکا کې په ابدي خوب سترګې پټې کړې.